دا خلک څوک دي چې وعدې خوري او قسمونه کوي؟ دا مداریان دي یا کوټګر دي تعویضونه کوي؟ دا د دې ملک سیاستمدار او ایماندار خلک دي، تعلیم یافته او پرمختللي ډېر هوښیار خلک دي، قانون پوهان او دین پوهان او خامین خلک دي. همدا اشراف د دې ملک متدین خلک دي. دوی چېرته خپلو کې نه یو بل ته ګونډې ورکړي، نه پردي پال دي نه یې پردیو ته هډې ورکړي. دوی خبر نه دي چې پر غرو یزغن تار تېرېږي. سبزی صاحب، دوی خبر نه دي چې پر غرو یزغن تار تېرېږي. د دې لګښت څوک ورکوي، د چا په لار تېرېږي؟ دا یو لوڅ راز دی، بیړنی خبر، ضرور خبر دی. پر دغه پیښه له شپانه نه تر جمهور خبر دی. دا یو لوڅ راز دی، بیړنی خبر، ضرور خبر دی. پر دغه پیښه له شپانه نه تر جمهور خبر دی. څوک به در وکاندي خیرې، څوک به په زیاړې توکي او تاریخ به ستاسې پر قبرونو باندې لاړې توکي. څوک به در وکاندي خیرې، څوک به په زیاړې توکي او تاریخ به ستاسې پر قبرونو باندې لاړې توکي. ما ډاروئ، ما زه پوهېږم چې خطر به وخورم، و ما سر خوړلی دی چې سر به وخورم. خو دا سر په دومره اطاعت او ډیپلوماسۍ نه ارځي، دا ژوند په دومره سر ټټۍ او چاپړوسۍ نه ارځي. نو د رزمک کوږک ترنک که دا اټک یم، څه پردي وو څه له خپل پښتون نه سپک یم. زه د ورک پښتانه غږ یم ملاورک یم. تر کومه ځایه استاذ، تر کومه ځایه چې خوري د قانون منګلې، تر هغې ځای رشوت خوري د قانون منګلې. بېګا چاپه محاصره وه پلټنه کوم، یو دې په کار و ودې ووژل پوښتنه کوم. په څه دې ووژلم دا تپوس له چا نه وکم؟ له امریکا حکومت طالب که یې له ځانه وکم. په څه دې ووژلم دا تپوس له چا نه وکم؟ له امریکا حکومت طالب که یې له ځانه وکم. اوس هغه کونډو وږو بورو ته ډوډۍ پکار ده، هغه بدبختو ته ډیوه په کار کېږدی پکار ده. له واړو نه کېږي د خیر تمه بېغمه اوسئ، که راویښ نه شوئ نو د بل عذاب په تمه اوسئ. له واړو نه کېږي د خیر تمه بېغمه اوسئ، که راویښ نه شوئ نو د بل عذاب په تمه اوسئ. اوس که ونه ځلېدې ستوری د تاریخ نه شي، وده ولسه بیا به هېڅکله راویښ نه شي. او دا سوداګر دي، سوداګان دي د سړیو په سر، دا سراپان دي پیر او پلور که د چوکیو په سر. دا سوداګر دي، سوداګان دي د سړیو په سر، دا سراپان دي پیر او پلور که د چوکیو په سر. وا د تاریخ قرضدارو، خوره مو په چا خرڅه کړه، اوبه مو چاله ورکړې، واوره مو په چا خرڅه کړه. که زهر نه وي شیشې وخورئ، ځان کې لور واچوئ، دا ګیرې کلې کوي او دا پټکې په اور واچوئ. زهر نه وي شیشې وخورئ، ځان کې لور واچوئ، دا ګیرې کلې کوي او دا پټکې په اور واچوئ. داسې خلکو ته ورپاتې له بابک یم، زه پردي وو څه له خپل پښتون نه سپک یم. زه د ورک پښتانه غږ یم ملاورک یم.